سلام د هیواد ټیم یوټیوب چینل درونو مینوالو ستړي مشي دا هم یو بل د کرکټ لډګره پوسټ پوري خبر د افغانستان کرکټ بورډ درا په پام کې لري چې د کمال خان بندر د پرانیست په ویاړ د ملي لوبغاړو پښتون کې د دوه لوبډلو ترمنځ په کابل نړیوال کرکټ لوبغالي کې یو شلوري زلوبه د مارچ میاشتې په شپږ منټه تر سره کړی چې د لوبه د غنو نندرچانو ترمنځ ماسپخین مهال پیل شي او د افغانستان ملي رادیو تلویزیون به دغه سیالۍ په ژوندۍ بڼه نشر ته وسپاري د دواړو سکوډونو په اړه به معلومات درکړو چې د کمال خان بندر جوړونکي کپتان اصغر افغان او د کمال خان بندر ساتونکی لوبډلې کپتان ګلبدین نایب د کپتان پرته په نورو لوبغاړو کې محمد شهزاد محمدي حضرت الله زازی درویش رسولی قیس احمد حشمت الله شهیدی نصیر جمال افسر زازی غنی زدران غمای زدران افتاب علم حمید حسن امیر حمزه اوتاک وفادار مومن او وقار سلام خل شامل دي د ګلبدین پرته په نورو لوبغاړو کې رحمان الله ګربز عثمان غنی بهار علي شینواری سمیع الله شینواری شهید کمال کریم جنت اکرام علی خل عظمت الله عمرزی شرف الدین اشرف فرید احمد ملک سید احمد شیرزاد ظهیر خان پکیوال او یمین احمدزی شامل دي